لاس کې قلم ورکړی کتاب د هنر خوند ورکړی. د پوهنې وزارت د اسنادو هدایاتو او احکامو د تعقیب نوی رئیس معرفي شو. د پوهنې وزارت د اسنادو هدایاتو او احکامو د تعقیب د نوي رئیس مولوي محمد رحیم ایوب د پیژنګلوۍ په مراسمو کې د یاد وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس الحاج مولوي شهاب الدین ثاقب، یو شمیر مرکزی رئیسانو او د یاد ریاست کارکونکو ګډون درلود. دغه مراسم د قرآن مجید د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شول. ورپسې د پوهنې وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس په بیلابیلو اداري بستونو کې د نویو رئیسانو او علمي کادرونو د ګمارنې او تبدیلۍ په تړاو خبرې وکړې او څرګنده کړه دا چې د یاد ریاست تر چتر لاندې ټول ریاستونه د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د زړه حیثیت لري، نو له ټولو کارکونکو غوښتنه کوو ترڅو خپلې ورسپارل شوې دندې په پاک نیت، ښو اخلاقو او له مراجعینو سره په ښه چلند پلي کړي. دغه راز نوموړي مولوي محمد رحیم ایوب ته د اسنادو هدایاتو او احکامو د تعقیب د نوي رئیس په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویله او هغه ته د خدای تعالی له درباره په ورسپارل شویو دندو کې د لا زیاتو بریالیتوبونو دعا وکړه. په ورته مهال د اسنادو هدایاتو او احکامو د تعقیب نوی رئیس هم په خپلو خبرو کې د پوهنې وزارت د مشرتابه د باور له امله د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د دغه وزارت د رهبرۍ تر لارښوونې لاندې به خپله دنده په خورا ښه توګه او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو ترسره کړي. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه یوه خطبه درته وایمه. هغه یوه خطبه وویله چې کله خلیفه سو، وایي ومن صحبنا فلیصحبنا بخمس والا فلیفارقنا. څوک چې له موږ سره ملګري کوي هغه دې په پنځو شیانو ملګري له موږ سره وکوي، کنې له موږ دې جلا سي. يرفع الینا حاجة من لا یستطیع رفعها، د هغو مظلومو خلقو، عاجزو خلقو، کمزورو خلقو عارضې دې موږ ته راپورته کوي، مشکلات دې موږ ته راپورته کوي. دې کې ثواب ده. کله کله خو خلک غلط ترجمه نه جنوه کوي، وایي د پلانکي په شفاعت کې روان یې، اما د مظلوم شفاعت د کمزوري سړي د غریب شفاعت ګناه نه ده، بلکې دا مستحب کار ده. دا کتابونه وایي د هغو کار دې موږ ته راپورته کوي چې هغه په دفتر کې نه یې بلد وزارت ته نسي ننوتلی. دا مسلمان لازمه ده چې له غریب سره بیا چا سره همکاري وکوي. ویدلنا بالخیر، او دلالت دې موږ ته کوي په خیر باندې، نیکې لارې دې راته ښیي، بدې لارې، بد سوچونه، بد پروګرامونه دې موږ ته نه ښیي. ولا یغتابن عندنا احدا، او غیبت دې موږ په نسبت باندې دې هیچا غیبت هم مه کوئ راته. دا عمر ابن عبدالعزیز رضی الله ویل. ولا یعرضن فیما لا یعنیه، او تعرض نه کوي په غیر مقصودي شیانو کې. هر سپین ږیری پلار وبوله، له پلار ته چې څونه عزت ورکوې، په پلار چې د څونه بده نه لورېږي، د پلار چې څونه احترام کوې، له پلار سره چې څونه همکاري کوې، د ولس له هر سپین ږیري سره دغسې همکاري وکوه. واجعل الشاب اخا، او هر ځوان ورور وبوله. والصغیر ولدا، او هر کوچنی خپل زوی وبوله. که په دغو تعامل باندې، په دغو معامله باندې مسلمانان او موږ تاسې روان سو، هیڅ مشکل به نه وي. والله کله موږ تاسې سره د چا دښمني راسي. مراسم په دعایي سره پای ته ورسېدل.